طالبانو تازه خپله جزایي اصول نامه خپره کړې ده. هغه سند چې د منتقدانو په وینا نه یوازې د ننني افغانستان له ټولنیزو واقعیتونو سره سمون نه لري، بلکې د غلامۍ او ټولنیزو طبقو مفاهیم هم په رسمي ډول د حقوقي جوړښت برخه ګرځوي. د دې اصولنامې له مخې ټولنه پر بېلابېلو طبقو ویشل شوې ده، لکه علما، اشراف، منځنۍ طبقه او ټیټه طبقه. همدې موضوع په کور دننه او بهر بیا پراخ خبرګونونه راپارولي دي. هیچ فرمانی حق ندارد خشونت را قانونی کند و انسانیت را جرم بسازد. ملک کسی نیست. کودک د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له بي بي سي پښتو سره په خبرو کې د اصولنامې دفاع کړې او ویلي دي چې دا سند د اسلامي شریعت او حنفي فقه پر بنسټ ترتیب شوی او د هغه په وینا په هیڅ صورت د تعدیل وړ نه دی. دغه په اساس نوې اصولنامه په شریعت په اساس او د حنفي فقه په اساس باندې جوړ شوی دا او دا یو اړتیا وه. انتقاد مجاهد زیاتوي چې نیوکې د ناسم برداشت پایله ده او ټینګار کوي چې په اصولنامه کې د ټولنیزې طبقې مفهوم د هغه تعبیر سره توپیر لري چې منتقدان یې وړاندې کوي. داسې نه د اساسي قانون خو جلا د حکومت تشکیل باندې بحث کوي. د طالبانو ویان همداراز اسلامي نړۍ له علماو غوښتي چې دوی ته د اسلام نه ورزده کوي او که اړتیا وي له دوی سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي. موږ انتقاد نه منو یا خبره نه منو، موږ دین د بل چا له خولې نه زده کول نه غواړو. موږ په خپل دین لرو، په خپل عقیده لرو، علما لرو، په دې دین موږ سرونه ورکړي، په دې دین پیړیو پاتې سوي یو، نو موږ ته ولې دین خلک راوښيي؟ موږ خپل خلک ته باید دین وښیو. خو په افغانستان کې یو شمېر وګړي د اصولنامې ته له ژورې اندېښنې سره ګوري. ځینې باور لري چې د غلامۍ رسمي کول او د ټولنیزو طبقو تفکیک د تیرو پیړیو جوړښتونو ته ستنېدل دي او د انسانی کرامت له اصل سره په ټکر کې دي. در این اصولنامه جامعه افغانستان به شدت طبقاتی شده و نگران کننده تر از این است که مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین شده. طبقه اول علما یا ملایان، طبقه دوم اشراف پولداران، طبقه سوم متوسط نیمه پولداران و طبقه آخر یا طبقه پایین برشان گفته شده مردم فقیر، مردم آسیب پذیر. په نړیواله کچه هم د اروپایي هیوادونو له لوري پر دې اصولنامې سختې نیوکې شوې دي. اروپایي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو ویلي چې طالبان د دې اقدام له لارې جنسیتي اپارتاید نهادینه کوي او د معاصرې غلامۍ مفاهیم په رسمي ډول بیا راژوندي کوي. طالبانو په افغانستان کې نوی جزایي قانون نافذ کړی دی. هغه قانون چې د ګڼو څېړونکو او فعالانو په باور د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید ته قانوني بڼه ورکوي او د هغوی د عملي غلامۍ لاره هواروي. له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دي. موږ ستاسو اندېښنې درک کولی شو، خو له طالبانو سره د هر ډول تعامل ځنډول یوه بده ګزینه ده. د دغو منتقدانو په وینا دا ډول قوانین افغانستان لا ډیر له نړیوالې ټولنې لرې کوي او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو د حقوقو ښکاره سرغړونه بلل کیږي.